د نظم عنوان دی اختره مه راځه. اختره مه راځه. اختره بیا که چېرته راغلې ما به وپېژنې. اختره بیا که چېرته راغلې ما به وپېژنې. خیر ته ما څه پېژنې؟ ته خو تل ماړه پېژنې. ته جنتیان پېژنې، ته خواږه پاسته پېژنې، ته وږي څه پېژنې؟ ته چېرته ړانده پېژنې؟ خو چې راځي یتیمو کونډو له پېغور راوړي. ته خدای ته دا لوس لغړ ماشومان نه پېژنې. نو اختره بیا که چېرته راغلې ما به وپېژنې. تا د بیمارو او رنځورو سره کور کړی دی، لکه مزدور دې په خپل ماتو پښتو زور کړی دی. د بدې ورځې نه دې زړه چرته کې اور کړی دی، یا د نیستیا درته مالت کې چا پیغور کړی دی. په سویلو دې چرته خپل زخم ټکور کړی دی. د وخت په ګرد غبار کې ما به څنګه وپېژنې؟ نو اختره مه راځه. اختره بیا که چېرته راغلې ما به وپېژنې. ما نه زما بچي اختره پیزارونه غواړي، ما نه میلې غواړي، زانګو غواړي، ټالونه غواړي. دا خو واړه دي نه پوهېږي چې څیزونه غواړي. چې پوره کېږي نه بس داسې ارمانونه غواړي. ځکه خو دوی د اختر ورځ باندې خیرونه غواړي. نو اختره مه راځه. زما بچي ته ښه پېژنې. اختره بیا که چېرته راغلې ما به وپېژنې. د پونډې زوی چې دی کېدي، تا تې پوښتنه کړې؟ هغه چې جاړي بېوسي تا تې پوښتنه کړې چې سر به چا ته سپینوي؟ تا تې پوښتنه کړې لاره یې نشته د خلاصي؟ تا تې پوښتنه کړې دی بې ګناه هسې بندې؟ تا تې پوښتنه کړې ته د یو کونډې بوډۍ مور دردونه څه پېژنې؟ نو اختره بیا که چېرته راغلې ما به وپېژنې. ته چېرته ورشه مسافر نه خو ارمان وپوښته. چېرته وطن ورته رایاد که و جانان وپوښته. یا بیا کیسه د سوي زړه سري ګرېوان وپوښته. په مزدورۍ پسې ورک شوی ته یو ځوان وپوښته. دغه بېدره در په در نه بیابان وپوښته. د انغري د خوا په ناسته کې خواږه پېژنې. نو اختر بیا که چېرته راغلې ما به وپېژنې. دې بېوسی راله په وخت داسې ټکور کړی دی، لکه د مار مې په دې خپل سینه زور کړی دی. ما په ګوډو ګوډو سفر په داسې لور کړی دی، ځکه مې هر یو غزل هر یو نظم اور کړی دی. نو د غریبۍ به سر ته نن جانان پیغور کړی دی. د غریبۍ به سر ته نن جانان پیغور کړی دی. ته روټی څه پېژنې او ته چېرته وړه پېژنې؟ نو ته روټی څه پېژنې؟ ته چېرته وړه پېژنې؟ نو اختره بیا که چېرته راغلې ما به وپېژنې.